سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړ او صحتمند به وئ. په باینانس صرافۍ کې $15 یا 15 USDC بالکل مفته او وړیا ترلاسه کوي. د ټولو لپاره دی بغیر له کوم خاص کار کولو او بغیر له کوم مصرف څخه. نو دغه 15 USDC یا $15 تاسو ترلاسه کولی شئ. او همداشان دغه افر چې د دوستانو 15 میاشتې تر 29 تاریخه وخت لري، یعنې شاوخوا 4-5 ورځې نور ټایم لري. له هغې وروسته څوک نشي کولی دا ډالر ترلاسه کړي. ښه، اوس به دا ډالر څنګه ترلاسه کوو، څه شرایط دي، راځئ ویډیو راسره تر پایه وګورئ چې تر څو تاسو هم دغه $15 ترلاسه کړئ. او د دغسې نورو ویډیوګانو د ترلاسه کولو لپاره زموږ چینل سبسکرایب او زموږ ټلګرام چینل هم جوین کړئ در سره دوستانو. ښه، راځو خپلې ویډیو ته. ښه نو دوستانو، په دغه کمپاین کې د جوین کېدلو لینک زموږ په ټلګرام چینل کې ده. صرف په ټلګرام چینل کې شتون لري او زموږ د ټلګرام چینل لینک په لومړي کومنټ او ډسکرپشن کې موجود ده. په هغه چې کلیک کې زموږ ټلګرام چینل درته راځي، لومړی به هغه جوین کړئ او د دې کمپاین لینک هم هلته موجود ده. کله چې مو دوستانو په لینک کلیک کړ، دا ډول یو صفحه راځي. دلته تاسو ته دوه آپشنه درکوي، ګو ټو اپ او سټې هیر. نو دوستانو، تاسو که ګو ټو اپ ووهئ، بایننس ته بوځي، هلته د دې کمپاین مکمله صفحه راځي. او که سټې هیر ووهئ، نو دلته به خپل بایننس اکاونټ کوډ او ایمیل ورکړئ، دلته تاسو ته دا صفحه راځي. زما ګو ټو اپ کار نه کوي، زه سټې هیر وهم. چې سټې هیر مو ووهه دوستانو، دلته لاندې اول تاسو باید خپل اکاونټ ته لوګین شئ. لوګین ان ساین اپ باندې کلیک کوو. چې په دې مو کلیک واخیسته، دا ډول صفحه راځي. دلته زه راځم، خپل جیمیل انتخابوم او د دې سره خپل اکاونټ ته ننوځم دوستانو. خپل اکاونټ ته چې داخل شم، بیا د دې مکمله صفحه ما ته راوړي او زه کولی شم دغه $15 واخلم. ښه، زما جیمیلونه راغلل راته، زه درته راځم خپل جیمیل باندې کلیک کوم چې تر څو خپل بایننس اکاونټ ته داخل شم. که ستاسو په جیمیل نه وي، نو بیا تاسو کولی شئ لومړی خپل ایمیل ورکړئ، وروسته بیا خپل کوډ ورکړئ او په دې صفحه کې خپل اکاونټ ته ننوځئ. دومره سخت نه ده. ښه، نو خپل جیمیل مې ورکړه، کنفرم وهم. اوس دلته ما نه خپل کوډ غواړي د بایننس، هغه مې ورکړه، نیکسټ آپشن وهم. نو ستاسو ته به هم پروسه په همدې ډول انتظار کوو. نیکسټ پیج راځي. دلته دوستانو دا ډول صفحه راځي، تاسو ته هم ممکنه راشي. دلته په دغه یوز ادر ویریفیکیشن میتود کلیک کوو. دلته دا ډول صفحه راځي. په دې لومړي کې به تاسو ګوګل انډیکیټر کوډ واخلئ او دوم کې د موبایل نمبر غواړي که تاسو ورسره ایډ کړئ. نو په دې کې چې تاسو به دا دواړه راواخلئ، لومړی به انډیکیټر کوډ واخلئ، دوم کې مو موبایل نمبر کوډ، که موبایل نمبر مو ورکړئ او که چېرته مو ایمیل ورکړئ. صحیح ده. نو زه په دا ګیټ کوډ کلیک کوم. دلته به زما موبایل نمبر ته یو کوډ راشي، هغه به هم راواخلم. دلته به ورته ولیکم. انتظار کوم. البته موږ ته زنګ په شکل راغی، زه زنګ ځوابوم دوستانو. تاسو آواز نه دوستانو، کوډ مې ورکړلو څنګه چې تاسو وینئ. بایننس زنګ موږ ته ووهه. دوم انډیکیټر اپ باندې کلیک کوو. زه اوس خپل ګوګل انډیکیټر نه کوډ راخلو او دې صفحه کې ورکوو. زه راځم له انډیکیټر کوډ راخلم. دغه د خپل د انډیکیټر کوډ مې هم راواخیسته او اوس راځم دلته پیسټ کوم او دا پروسه نوره خلاصه شوه. که چېرته دا پروسه تاسو ته جنجالي وه، نو تاسو بیا ګو ټو اپ باندې کلیک کوئ. هلته بیا اسانه ده دوستانو. صحیح ده. زما بایننس ګو ټو اپ صفحې ته نه ځي، دې په خاطر ما دلته لوګین کړه. نو دغه د زما اکاونټ لوګین شو دوستانو. اکاونټ مو لوګین شو دوستانو. دلته دا ډول یو صفحه اوس موږ ته راځي. دلته به تاسو ته دوستانو لیکلي جوین کمپاین، ما ته لیکلي کنټینیو د میشن، ځکه ما کمپاین مخکې جوین کړی و. نو تاسو به جوین کمپاین باندې کلیک کوئ، تاسو ته کمپاین جوین کېږي. البته که تاسو ته کمپاین جوین نه شو، درته مشکل درکو، ایرور یې درکو، په دې پوه شئ چې ستاسو بایننس اکاونټ د دې کمپاین د ترلاسه کولو وړ نه ده، ځکه دا کمپاین ټولو ته په عامه ډول نه ورکول کېږي. نو که چېرته بیا ستاسو اکاونټ د دې کمپاین د ترلاسه کولو وړ نه و، زه تاسو ته بیا ټلګرام چینل کې لینک دم. په هغه لینک چې تاسو اکاونټ جوړ کړئ، بیا 100% تاسو ته دا $15 کمپاین جوین کېږي. صحیح ده. نو تاسو بیا کولی شئ نوی اکاونټ جوړ کړئ د بل چا په تذکیره. لاندې چې راشئ دوستانو، دلته میشنې دي. دغه 3 میشنې به تاسو کمپلیټ کوئ او تاسو ته بایننس څنګه ده
دغه $15 درکړي. لومړنی میشن یې ډېر اسانه ده چې بیخي ترسره کولو ته اړتیا نشته ده، خو ما ترسره کړی. لومړنی میشن وایي چې تاسو صرف بیننس اکاونټ مو KYC وکوئ. نو زموږ او تاسو ټولو اکاونټونه KYC، نو دلته به تاسو ته لیکلي کمپلیټ، په کمپلیټ به کلیک کوئ، په یو ځای کې دا ټیک اخلي او تاسو ته ټو کمپلیټ راځي، یعنې دا کمپلیټ کېږي. $15 تاسو له دې میشن څخه وړیا ترلاسه کړل. سمه ده. بل میشن چې دا دوستانو هغسې ده، دی وایي چې تاسو خپل اکاونټ ته $100 ډیپوزیټ وکوئ. خپل اکاونټ ته $100 ډیپوزیټ وکوئ او موږ تاسو ته 15 USDC نور ریوارډ هم درکو. نو که چیرته تاسو $100 لرئ اختیار کې، کولی شئ خپل بیننس اکاونټ ته ولېږئ او بیرته له خپل بیننس اکاونټ څخه وباسئ. دغه $15 ټاسک هم تاسو ته کمپلیټ کېږي. که چیرته ستاسو دوستانو سره یې کولی شئ خپل دوستانو نه یې واخلئ، ویې دا میشن کمپلیټ کړئ او بیا بیرته هغوی ته ولېږئ. سمه ده دوستانو. دا بلنس ده دوستانو، تاسو چې کتلی شئ. بل میشن یې دا ده چې تاسو باید ټریډ وکوئ د $100. یعنې که چیرته تاسو خپل اکاونټ کې د $100 یو ساده ټریډ وکوئ، تاسو ته 15 USDC نور هم ریوارډ درکوي. صحیح ده دوستانو. دا ټریډ به موږ څنګه کوو؟ خپل بیننس اکاونټ ته به لاړ شو. بیننس اکاونټ ته به مو دوستانو راشئ او دلته به د سپاټ برخې ته راشئ، پورته به هم سپاټ ووهئ. دلته به سمپل ساده په $100 تاسو یو کوین واخلئ او بیرته به یې خرڅ کړئ. CR کوین تاسو اخلئ، بیټ کوین اخلئ، USDT اخلئ، USDC اخلئ، هر یو اخلئ. دلته به د لیمیټ په مارکیټ کې او دلته به ورته $100 ولیکئ، 101 ولیکئ، بیخي بهتره ده. دا بعضې وخت د 100 نه کم وځئ. دا به ولیکئ، بای بای کوئ، چې بای مو که بیرته به دا ووایي دا خط به کش کوئ، فول به سل کوئ. نو په دغه اسانۍ تاسو ته دریم ټاسک هم دوستانو څنګه کېږي؟ کمپلیټ کېږي. نو دغه دوستانو دغه آفر چې دغه به تاسو ته $15 درکوي. که چېرته تاسو سره نور موبایلونه هم یې تاسو کولی شئ نور اکاونټونه جوړ کړئ. د کوم لینک چې ټلګرام کې تاسو تکدم په هغه به جوړ کړئ، نو تاسو ته دا $15 بل اکاونټ کې هم درکوي. نو څومره مو اختیار کېږي، کولی شئ دا کمپین جوین کړئ او پیسې ترلاسه کړئ. اوس خبره ده چې دا پیسې به موږ ته کله اکاونټ ته راځي. دا له کمپین څخه خلاصېدو څخه وروسته 2 هفتې بعد ستاسو اکاونټ ته جمع کېږي. که چېرته تاسو کوم بل خلاف کار په دې اکاونټ کې نه یې ترسره کړی، نو 2 هفتې وروسته تاسو ته دا پیسې جمع کېږي.